السلام علیکم ګرانو ملګرو، څنګه له خیر برابر امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په ورځ دوه کې تقریبا د خان بابا کومه ویډیو چې وایرل شوې ده د موټر سره چې مقابله کې زبیر نومي عارق چې هغه ته کوم چیلنج ورکړی دی نو اوس بله ویډیو وایرل شوې ده زما په سایډ د ویډیوګانې چلیږي بله ویډیو دغه وایرل شوې ده چې یاره څوک وایي د خان بابا د موټر په هغه سایډ راتاو شو، څوک وایي خان بابا د موټر په دې ګس لاسته راتاو شو، څوک وایي ښي لاسته راتاو شو. نو اوس بله ویډیو دا وایرل شوې ده چې خان بابا کله دا زور کوي د موټر سره نو دا پایي مخکې طرف ته تاو شي او بیا په دې بل کې خلک وایي چې دا پایي خو نه تاویږي، دا بالکل ډرامه ده. نو زه صرف تاسو ته دا وایم چې په خپله باندې ما صرف په تاسو دا پرېږدم چې کیدای شي دا ډرامه هم یا دا د دوی د خپل ځان دپاره دغه جوړ کړي چې یاره داسې یو ډرامه به وکړو یا داسې که نه. بهرحال زموږ پرې داسې خبرې نشي چې یاره خان بابا یا دروغ وایي یا دا ډرامه جوړه کړې ده یا دا نه ده. صرف تاسو ته زه صرف دا وایم چې که څه دا چېرته خان بابا چې همیشه د ګاډو سره زور کړی دی نو دا ګاډی په ریوس باندې ځي. زه یم چېرته دی داسې یو کولیام چیلنج ورکړي چې یاره دا ګاډی د شاتې نه رانیولی وي او دا ګاډی د مخکې زور کوي او دی راونیسي. زه یم داسې به بیا ډېره بهتري خلکو دپاره به هم پته ولګي. نو بله خبره دا ده چې ګاډی همیشه چې په ریوس زور کوي او لکه ګاډی که هر څومره کمزور هم شي که نه بله خبره دا ده چې یو انسان چې چرت دی که نه نو انسان د انجن سره لکه مطلب د انجن سره انسان زور څنګه کولی شي او خواته ورته ډېرو ملګرو کلي چې دا موټر د 1800 سی سی انجن دی او خان بابا لکه د دې سره زور څنګه کوي دا بالکل پیک ډرامه ده. نو د دغې یاره واقعي چې ګوره چې په حاضر ټایم باندې څوک ولاړ دي دا به هغو ته پته وي دا کوم میډیا والا چې ولاړو دا کوم ملګري دا به دوی ته پته وي چې دا ډرامه وه که نه وه، دا به د زبیري ته پته وي چې دا ډرامه وه که نه یاره ما اکسلیټر ورکړی دی یا ما مطلب ګاډی بالکل پول پرې وس کړی دی یا مې بریک نیولی دی چېړمی وغیره ډېر ډرامې کېږي. بهرحال د دغې چا ته لا تر اوسه پته نشته چې دا ډرامه وه که نه وه. دا خو څه خلک نیم لکه 100% چې ته تقسیم کړي نو 50 خلک وایي چې دا ډرامه او 50 خلک مطلب 50% خلک وایي چې دا صحیح دی. اوس مین خبره پکې بره دا ده چې بیا څه ملګرو وي چې موټر دې ورته واپس کړي موټر ښکته موټر بره هغه هم جدا خبره ده. نو بهرحال په دې باندې موږ نه وي پوه چې دا ډرامه وه که نه وه. صرف تاسو ته دا وایم چې لکه انسان که ډېر هم طاقتور شي که نه خو لکه د انجن سره زور زه یم چې ګوره داسې به څوک چې دی د یو انجن سره ته زور کوي بیا د 1800 سی سی انجن سره نو دته به صرف دا پکاري چې لکه ته همیشه د موټر سره یا د هر ګاډي سره مقابله کوې نو چې ته شو په شو باندې وکړې مطلب چې تا شاته نیولی لکه ته شاته پړی واچوې دا څنګه چې دا یو ګاډی بل ګاډی راکاږي لکه خان بابا مثال په تور ته یو دویم ګاډی شوې او دا بل موټر چې دی ته په ځای ودرېږه موټر به ستا نه مخکې ځي نو بیا به ځای ډېره کولیام پته به هله لګي. نو په ریوس کې خو هم دا پته لګي نه چې یاره ده دا مقابله وکړه که نه. نو دا صرف په تاسو پرېږدمه ستاسو د کمنټسو نه ما ته پته لګي چې دا کومه ویډیو چې وایرل شوې چې خان بابا دا ډرامه جوړه کړې وه دا زور یې په رښتیا کړی دی که نه یا خان بابا دومره طاقتور دی که نه دا صرف په تاسو پرېږدمه چې دومره طاقتور څوک کیدای شي د انجن سره زور وکړي. نو ما ته خپل کمنټ صرف راکړئ ستاسو د کمنټسو اندازه به ما ته لګي انشاءالله.